السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نننۍ ورځ خو اصم اهمه وه، خو د نننۍ ورځ نه سبانۍ ورځ ډېره اهمه ده، ځکه چې قاضي فایز عیسی صاحب چې کومه د آیین ترمیم دی، یعنې په آیین کې چې د کومه ترمیم غواړي 63A، هغه به هغه منطقي انجام ته رسوي. او د دې سره سره عمران خان صاحب چې کومه حکمت عملي یعنې جارحانه حکمت عملي اختیار کړې وه، د هغې نه هغه اوس نیکسټ لیول ته دا وړل غواړي. او وایي چې د دې نه هم په دې کې زیاته تیزي پکار ده او موږ له د دې نه زیاته جارحانه موډ کې چې کومه دی کار کول پکار دی. او کومه سټریټ موومنټ چې د هغې آغاز کړی و، د هغې د ډبلولو هغې اوس آغاز کړی دی او هغې د دې ویلي چې دا به موږ مزید مخکې بوځو. عمران خان صاحب په ډېر ځایونو باندې د احتجاج کال هم ورکړی دی چې په هغې کې هغې د پنجاب په څه ضلعو کې چې کومه د عمران خان صاحب کال کړی دی او هغه یې بالخصوصا نن کړی دی. او د 4 اکتوبر دپاره عمران خان صاحب په ډي چوک باندې اعلان کړی دی. خو د هغې سره ډېر شیزونه چې دي هغه منسلک دي، ځکه چې پنجاب حکومت چې کله دا اورېدلی دی چې پاکستان تحریک انصاف په پوره ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی، نو د هغې نه بعد هغوی هم یو حکمت عملي اختیار کړله. او یقینا د دې دا حکمت عملي چې کومه ده دا غیر جمهوري ده، یعنې دې چې دا کومه بیل پاس کړی دی د دې په حوالې سره دا د جمهوریت په تاریخ کې په یو ځای کې هم موجود نشته. د دې په حوالې سره درته هم وایم، خو دا 4 اکتوبر چې کوم دی دا ډېر زیات اهم دی، ځکه چې دا لوکل جلسې خو به هغه لوکل خلک کوي، احتجاجونه به لوکل خلک کوي. خو د دې ډي چوک دپاره به صرف لوکل خلک نه راځي، بلکې عمران خان صاحب یو هدایت کړی دی. هغه هدایت زه ستاسو مخې ته ږدم. د هغې سره سره عمران خان صاحب د پنډۍ په جلسې په مؤخر کولو په حوالې سره هغې هم د برهمۍ کومه ده اظهار کړی دی. او علي امین ګنډاپور صاحب ته ویلي چې دا تاسو ته کینسل کول یا مؤخر کول نه و پکار، که چېرته د یوې ورځې په ځای 2 ورځې لګېدی تاسو به 2 لګول وی، 3 به پرې لګولی، خو دا به تاسو مؤخر کولی نه. هغې ویلی ځکه چې اوس په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حالات دي دا د ډو اینډ ډای سچویشن دی، د دې نه تاسو شاته یا مخکې نشئ تللی. یو طرف ته عمران خان صاحب ته دا پیغامات ورکولی کېږي او څه خبرې داسې د هغه په غوږونو کې کېښودلی کېږي، څرنګه چې په 22 اګست باندې هغوی ته ویلي وو چې ته دا د ملک د وسیع تر مفاد د وجې نه دا جلسه کینسل کا او موږ به تا ته په 8 سپتمبر باندې ځګیا درکړو په اسلام آباد کې، او ته په اسلام آباد کې په 8 سپتمبر باندې جلسه وکړه. او هغې د وجې نه عمران خان صاحب چې کومه دی د ملک د وسیع تر مفاد د وجې نه هغې خپله جلسه چې کومه وه هغه کینسل کړې وه. خو بیا تاسو ولله چې هلته بیا د عمران خان صاحب سره څه وشو او د هغې سره څه طریقه کار وشو. خو اوس عمران خان صاحب چې کومه دی دا د ډي چوک چې کوم اعلان کړی دی، د دې په حوالې سره هم عمران خان صاحب ته ډېرې زیاتې واسطې ورکولی کېږي. خو او د دې سره صرف واسطې نه ورکولی کېږي، بلکې عمران خان صاحب ته یو دمکي هم ورکړی شوی ده. دغه دمکي به هم ستاسو مخې ته ږدو. د علي امین ګنډاپور صاحب سره دا وخت کې ډېر زیات کوشش کېږي چې د هغه سره رابطې وشي او په څه طریقه باندې دا رابطو په وجه باندې دا کامیاب شي. علي خان صاحب د عمران خان صاحب په حوالې سره یو پیغام هغې هم جاري کړی دی، هغه هم زه ستاسو مخې ته ږدم. خو پرون یو ډېر اهم کار کېدو والا و، یعنې سبا تقریبا دا سبا کېدل والا و، خو هغه مؤخر شو. او د څه وجې نه مؤخر شو دا زه ستاسو مخې ته ږدم، په هغې در سره خبره کوم. د قومي اسمبلۍ د سینټ او د سیاسي جماعتونو پارلماني رهنماګان چې کوم دي ته ان کیمرا بریفینګ اجلاس چې کوم دا ورکولو، خو ترجمان قومي اسمبلۍ مطابق اجلاس به راتلونکي شډول چې کوم دی د هغې مطابق به دغه چې کوم دی باضابطه طور باندې به دې ته خبر ورکولی کېږي. او اوس چې کومه دی دا اجلاس چې کومه د قومي اسمبلۍ دا ملتوي کړی شوی دی. د ذرایع وینا دا وه چې آرمي چیف د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د سیکورټي متعلق دلته بریفینګ ورکاوه. او د دې نه مخکې که موږ خبره وکړو نو دا بریفینګ چې کومه دی دا قمر جاوید باجوا صاحب هم ان کیمرا ورکړی و، د هغې سره سره فیض حمید صاحب هم ان کیمرا بریفینګ ورکړی و د خیبر پښتونخوا او د نورو د ملک چې کومه سیمې دي په هغې کې د سیکورټي خدشات او د سیکورټي سچویشن په حوالې سره. او په دې کې دا پاسبلیټي په دې کې دا ده چې دا پرونی یا سبانۍ چې کومه اجلاس و دا چې کینسل کړی شوی دی، یقینا د ډي جی ایسای صاحب چې دی د 2 ورځې کېږي چې دی راغلی دی او دغه دوی د خپله عهده سنبال کړله، نو د هغه مزید لږ وخت لګي، ځکه چې هغه به دا ځای نه بریفینګ علي هغه بریفینګ به بیا دوی راوړي او بیا به دا په قومي اسمبلۍ کې یا په سینټ کې دغو ته ورکوي. یقینا په هغې کې ورځې لګېږي، نو د دې وجې نه یو پاسبلیټي دا هم ده چې دا کینسل کړی شوی دی. خو راځو دا درته وایو چې قاضي فایز عیسی صاحب پرون یو ځل بیا خپل خیال بینچ کېناوه او د خپل خیال بینچ نه په معاملې باندې د آرټیکل 63A چې کومه دی دا د اوکې کولو د کوشش وکړو او دی په دې کوشش کې لګیا دی او د دې لپاره د یو
فکس میچ چې کومه ده د دې هم د کوشش کوي خو د جوډیشري په تاریخ کې به د دې نه مخکې تاسو داسې حالات نه وي لیدله چې نظام او جوډیشري یو بل سره داسې کنیکټ شوي وي او داسې روابط دوی جوړ کړي وي چې د هغې په ذریعه باندې دوی د ملک کلواړ هم کوي د ملک سره د جوډیشري کلواړ دوی هم کړی وي یعنې جوډیشري هم تباه کړی وي ملک یې هم تباه کړی وي او راتلونکي نسلونه تباه کولو هم دوی کوشش کړی وي کار داسې کېږي چې د جمعرات په ورځ باندې قاضي فایز عیسی صاحب چې کومه د پریکټس اینډ پروسیجر کمیټۍ دپاره دوی راغوښتی شوی وي چې د هغې اجلاس کې د شرکت وکړي نو په هغې کې قاضي فایز عیسی صاحب شرکت نه کوي یعنې جسټس منیب اختر او جسټس منصور علي شاه صاحب د دې انتظار کوي خو دی نه راځي د هغې نه په هغه په سبا باندې د جمعې په ورځ باندې اچانک یو کار داسې وشي چې یو صدارتي آرډیننس راځي او د صدارتي آرډیننس نه بعد قاضي فایز عیسی صاحب بالکل وخت ضایع کولو نه بغیر هغه په هغې باندې عمل کوي او جسټس منیب اختر صاحب د کمیټۍ نه لرې کوي او د هغې په ځای باندې جسټس امین الدین خان چې کومه د کمیټۍ حصه جوړوي د هغې نه بعد جسټس منصور علي شاه صاحب د دغه کمیټۍ نه انکار کوي خو د انکار باوجود قاضي فایز عیسی صاحب د دغه کمیټۍ په ذریعه باندې یو بینچ جوړوي او په هغه بینچ کې جسټس منیب اختر صاحب اچوي او د هغې وجه دا ده چې قاضي فایز عیسی صاحب د دې نه مخکې په خپله یو بیان ورکړی و چې کوم یو کس یو فیصله لیکلې وي نو هغه کس به څه کوي د هغه به بیرته د دې په نظرثانۍ کې په خپله خامخا موجود وي هغه وایي چې دا همیشه داسې کېږي نو د هغې نه بعد چې کله جسټس منیب اختر صاحب هم د هغه بیچ نه انکار کوي نو د نهۍ په ورځ باندې قاضي فایز عیسی صاحب د جسټس منیب اختر صاحب انتظار هم نه کوي ځکه چې جسټس منیب اختر صاحب د دې نه معذرت کړی نه دی خو د هغې باوجود دغه بینچ ماتوي او د دغې بینچ په ځای یو نوی بینچ جوړوي او پای کې جسټس نعیم افغان صاحب چې دی هغه د دغه بینچ حصه جوړېږي او قاضي فایز عیسی صاحب د خپلې مرضۍ یو نوی بینچ جوړوي او چې څرنګه هغه د دې نه فیصله غواړي نو هغه فیصله د دې نه کېږي دا قاضي فایز عیسی صاحب چې کومه دا کار شروع کړی دی خو په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف موقف هم مخې ته راغلی دی ستاسو مخې ته دا اقدام وایي تر څو پورې چې جسټس منصور علي شاه صاحب د بینچ تشکیل کولو کمیټۍ حصه نه وي تر هغې پورې دا موږ نه قبلوو دا څوک وایي برسر علي ظفر صاحب وایي پاکستان تحریک انصاف سینیټر برسر علي ظفر صاحب د آرټیکل 63A د تشریح په نظرثاني بینچ غیر آئیني قرار کړی دی اسلام آباد سپریم کورټ بهر میډیا سره چې هغې کله خبرې کړې نو برسر علي ظفر صاحب وینا وه چې نن د بینچ په جسټس منیب اختر صاحب په دې کې موجود نه و او تر کومې پورې چې جسټس منصور علي شاه صاحب بینچ تشکیل کولو کمیټۍ حصه نه وي موږ دا بینچ بالکل قبول کوو نه هغې مزید ویلی چې پاکستان تحریک انصاف باندې هم په دې بینچ باندې تحفظات اظهار کړی دی هغې ویلی چې نن بالکل یو طرفه بحث شوی دی فیصلې د دفاع کولو دپاره یو جج هم هلته موجود نه و چې هغې د ججمنټ لیدلی وی په دې ججمنټ کې اخر څه لیکلی شوي دي هغې ویلی چې نن چې کومه بینچ سماعت کوي هغه هم غیر آئیني دی او بینچ چې کومه دی جسټس منیب اختر بغیر سماعت نشي کولی ملک یو آئیني بحران په ځای باندې د هغې سره عدالتي بحران هم پیدا شوی دی برسر ظفر صاحب وینا دا وه چې 63 نظرثاني دپاره بار اسوسیشن نظرثاني فایل کړله هغې دا وایي چې د سیاست کې دا لوټیکروسي چې کومه ده لوټې دي واپس راوړی شي هغه ویل چې د سپریم کورټ بار اسوسیشن هېڅ قسمه تعلق نشته دی یعنې د دې ورسره لینا دینا نشته دی جسټس سجاد علي شاه په دور کې تاسو اولنی بحران لیدلی و چې په هغې کې څه شوي او هغې ویلې چې په دې باندې د فل کورټ جوړ کړه چې یعنې جسټس برسر علي ظفر صاحب دا ویل دي د هغې وینا وه چې پرون آئیني بحث کې آئین او په قانون باندې به یعنې سبا ده په آئیني بحث باندې به زه قانون او باندې خبره کوم هغه زما ذاتي د چا سره هېڅ قسمه ذاتیات نشي او د چا په ذاتي معاملاتو باندې خبره نه کوم یقینا دا څه خو برسر ظفر علي چې کومه دی د پاکستان تحریک انصاف موقف مخې ته ایښودی دی او د دې سره سره عمران خان صاحب ته هم دا علم و چې دا کومه څه قاضي فایز عیسی صاحب کوي دا بالکل دا یو میچ چې کومه دا فکس کړی دی او یقینا دا هر څه به وي نو د هغې دپاره عمران خان صاحب چې کومه په پوره ملک کې د احتجاج کارونه ورکړلي عمران خان صاحب نن په 2 اکتوبر 2023 کې په میاوالي فیصل آباد او بهاولپور کې د پرامن احتجاج کال ورکړی دی خو د دې سره سره علي خان صاحب د عمران خان صاحب موقف چې کومه دا هم مخې ته ایښودی دی هغې ویلی دي چې تر څو پورې عمران خان صاحب د جیل نه بار نه وي راوتی تر هغې پورې یا د عمران خان صاحب رهایي نه وي شوي د هغې پورې به دا احتجاج چې کومه دی دا به جاري وي دا احتجاجونه به جاري وي او د هغې سره سره هغې دا ویلي چې دا احتجاجونه چې کومه دا موږ په هېڅ حالات باندې نه روکوو چې کله پنجاب حکومت دا خبر واورېد نو هغې د دې په خلاف هم یو غټ کار کړی دی او یقینا دا په پاکستان په تاریخ کې بیخي غیر آئیني کار کړی دی هغه کار دی دا کړی دی چې پنجاب حکومت د په 144 د نفاذ لپاره د 90 ورځو یعنې د 3 میاشتو لپاره د توثیق تجویز چې کومه دا پیش کړی دی
پنجاب حکومت د صوبایي اسمبلی یو ترمیمي بیل پیش کړی دی چې د هغې په تحت باندې د 144 کم از کم د 3 میاشتو دپاره نافذ کولو اجازه ته مطالبه یې کړله. دا قانون نو بعد دور د متعلق دی او عوامي اجتماعات باندې پابندۍ دپاره به دا استعمالیږي. دا بیل په 15 سپتمبر باندې صوبایي اسمبلی وزیر خزانه مجتبی شجاع الرحمن پیش کړی دی چې د هغې مقصد کوډ اف کرمینل پروسیجر پنجاب ترمیمی ایکٹ 2023 په تحت باندې فوجداري ضابطه 1898 کې ترمیم کولو. په څلورم تاریخ باندې عمران خان صاحب په ډي چوک کې اعلان کړی دی چې په ډي چوک کې به د پاکستان تحریک انصاف او احتجاج وي، خو دا ډېر زیات اهم دی او هم په دې وجه دی دا نور احتجاجونه چې کوم دي دا لوکل دي او د دې لپاره عمران خان صاحب ورسره دا هدایت هم کړی دی چې د پوره ملک نه به خلک راځي او د دې ډي چوک په دې احتجاج کې به شرکت کوي او دا چې کوم دی دا ویل چې دا ډېر زیات اهم دی. خو د دې سره سره عمران خان صاحب ته دا پیغام هم ورلګولی کېږي چې تاسو داسې وکړئ چې دا مؤخر کوي یا تاسو دا کینسل کوي. د هغې وجه دا ده چې ملیشین پرایم منسټر پاکستان ته روان دی، چاینا پرایم منسټر پاکستان ته روان دی او دارنګې نور د OIC کانفرنس چې کوم دی دا هم په پاکستان کې روان دی. خو عمران خان صاحب چې کوم دی دا ځل به دوی د ډي چوک د احتجاج چې کوم دی دا نه روکوئ. عمران خان صاحب علي ناپور صاحب ته دا هم ویل چې اوس د مفاهمت وخت ختم شوی دی او مزاحمت به کې بالکل مخې ته به راځې او ته به مزاحمت کې په پنډۍ په جلسې په حوالې سره هغې باندې هم د برهمۍ اظهار کړی دی او هغې ته ویل دي چې تاسو د پنډۍ دا جلسه ولې مؤخر کړله که چېرته په یوه ورځ کې تاسو نه شوی راتلی 2 ورځې به هم لګولی که په 2 کې نه شوی 3 به هم لګولی خو تاسو به د پنډۍ دا احتجاج بالکل نه ختمولی. اول خو دا جلسه وه او که جلسه نه وی بیا چې احتجاج شکل وي دا احتجاج به تاسو نه ختمولی او دارنګې دا برسر ګوهر ته هم د دې علم شوی دی ځکه چې هغوی هغه وخت کې کومه بیانات ورکړي اوس هغې هم دغه بیانات نشي ورکولی. د دې سره سره علي ناپور ته دا علم هم شته دی که چېرته دی ډي چوک ته ناونه رسېدو نو د ډي چوک په ځای باندې به دی بیا پېښور ته نه ځي بلکې دی به سیده ډي آی خان ته ځي ځکه چې عمران خان صاحب واضح طور باندې دې ته ویل دي که دا ځل ته د جلسې ته د احتجاج ته ډي چوک ته راونه رسېدې نو بیا د خیبر پښتونخوا د حکومت چې کومه دی ته هېڅ قسمه توقع نشي کولی او د دې علم علي ناپور صاحب ته هم دی. عمران خان صاحب او کمزوري دی خلکو ته هم پته ده او هغه دا ده چې عمران خان صاحب مخې ته دی د ملکي مفادات مخې ته دی او عمران خان صاحب تاسو پیژنئ چې هغه د ملک د مفادو په باندې سر ورکولو ته تیار دی. یقینا د ډي چوک په حوالې سره به عمران خان صاحب مخې ته دا مفادات د ملک ښودلی کېږي ځکه چې بل په هېڅ شي باندې عمران خان صاحب خبره نه مني. د هغې سره سره عمران خان صاحب په خپو ته هم سملي، عمران خان صاحب په خپو باندې هم غورځېږي او د هغې سره سره هغه ته یو دمکې هم ورکولی کېږي که چېرته تا دا کینسل نه کړه نو موږ به تا سره دا وکړو او موږ به په دې طریقې سره باندې دا چې کوم دی دا احتجاج به موږ رامنې کړو دا خلک به د ډي چوک نه رامنې کړو. یقینا د حکومت د دې لپاره یو ډېر بدترینه پلان هم تیار کړی دی او یقینا که چېرته په دغه پلان باندې دوی عمل وکړو نو یقینا یو خونریزي به په ملک کې وشي او د دې د وجې نه به پوره ملک تباه او برباد شي. نو یقینا الله دې ونه کړي چې دغه حالات ته هر څه ورسي. نو کوشش کوم چې په بله ویډیو کې د دې په حوالې سره ستاسو سره معلومات کېدم نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په